بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، ښه راغلاست د کیمیا دویم درس ته. هیله لرم چې لومړی درس مکمل لیدلی وي او مهم ټکي ځان سره لیکلي په کتابچو کې لیکلي او هغه مې ځان سره تکراروئ چې د یاده مو لاړ نشي. صحیح ده؟ او نن راغلی مونږ له خیره دویم درس شروع کوو. مخکې د دې نه چې دویم درس درته شروع کوم، اول خو ځای لري چې د ټول نه مننه وکړم چې د تاسو د نیک نظریاتو نه چې همیشه هم کوشش کړی زم تشویق کړم دی ارسیتا او نیک نظریات هم سره شریک کړي. بیا می تاسو د نیک نظریاتو پته مې هر درس کې چې مثلا کوم ځای کې مشکلي کوم ځای کې نه تشریح کوم کوم ځای کې نه تشریح کیږي او هغه ځای کې تاسو ته ګونګ راځي او تاسو پې نه پیږي کومنټ په شکل د مسنجر واتس اپ په شکل او یا کوي شي اریانا خونیز مرکز ته راشي هلته په بحث کو او هغه مشکل اساسا حل کو او د سبسکرایب نه لایکون نه کومنټون نه ډیره مننه او ان شاء الله زم کوشش کوم چې دا ټول درسونه مکمل در سره پاندغه یوټیوب چینل کې درته واچوم او تاسو مکمل در سره وګورئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. نن دویم درس کې موږ ګران ملګرو چې وایو موږ درس شروع کوو هغه چې دا ماده ده. موږ ماده دلته وایو صحیح ده یا ورته مټر وایي. دویم نوم چې دا مټر د انګلیسي نوم ده. صحیح ده ګران ملګرو، مخکې دې نه چې نور شی وایي اول باید د مادې په تعریف باندې ځان پوه کړو. ماده څه شته وایي؟ ګران زده کوونکو، ماده وایي هر هغه څیز چې کتلل ولري، وزن ولري، په فضا کې یو ځای اشغال کړي او د زموږ پنځه ګونو حواسو په واسطه باندې هغه څه شي حس شي، هغې ته څه وایي؟ ماده وایي. لکه څنګه؟ لکه زموږ مارکر. صحیح تعریف باندې خو پوه شوې که نه؟ ضرور نه چې دویم دفعې تکرار کوم. صحیح ده؟ اوس بخیر بېرته وایم دا ماده دا څه ده؟ دا لکه مارکر. مارکر ګوره څه لري؟ کتله لري، وزن لري، په فضا کې یو ځای اشغال کړی یعنې حجم لري او همدغسې زموږ پنځه ګونو حواسو باندې دا څه کېږي؟ حس کېږي. یعنې د لیدلو قابلیت لري، د لمس کولو قابلیت لري، د بوی کولو، د خوند لیدلو یعنې خوند خو نه لیدل کېږي چې کله ونه خورئ نو بیا د دې یعنې د مثلا دا کم خواص چې پنځه ګونه لرو چې یو دانې باندې موشي موږ کار کېږي هغې ته څه وایو؟ ماده وایو. صحیح ده؟ پس ماده څه شته وایي؟ هر هغه څیز چې کتله ولري، وزن ولري، په فضا کې یو ځای اشغال کړي او په زموږ د پنځه ګونو حواسو په واسطه باندې څه شي هېڅ شي دې ته ماده وایي. لکه تیږه، لکه لرګی، لکه نور، لکه حرارت او داسې نور. صحیح ده؟ یعنې په یاده مې چې نور، حرارت او دا شیان هم څه دي؟ دې دوم مادې دي. یعنې څوک چې د مادې خواص لري هغه خپله ماده کېدی شي، خپله ماده دي. څوک چې د څه شي خواص لري، دا لاس زما خواص لري نو دا زما لاس ده، خپله دا لاس ده. صحیح ده؟ خپله زه یم نو. صحیح ده؟ نو څوک چې د څه خواص لري بس ټول دماغه په جمع کې راځي او ورته ویل کېږي هماغه کلمې ورته اطلاقېږي. یعنې موږ داسې وایو چې شی د مادې خواص لري خپله ماده ده. نو نور هم، حرارت هم، انرژي دا ټول شیان چې دي ماده کېدی شي. صحیح شو؟ اوس هم مادې تعریف باندې پوه شو. په یاده مې ګرانو زده کوونکو چې ماده په دوه ډوله ده. موږ ماده په دوه برخو ځان ته ویشو دې لپاره چې ښه زده کړو. یوه ماده چې ورته وایي ناخالصه، ورته وایي ناخالصه ماده ورته وایي، ناخالصه ماده، او بل ورته وایي خالصه ماده. خالصه ماده یعنی ماده چې دا په دوه ډوله ده، یو ته وایي ناخالصه ماده او بل ته چې وایي خالصه ماده. چې ناخالصه ماده ته یو بل نوم ورکوي هغې ته مخلوط وایي. چې ورته وایي مخلوط، یو بل نوم ده یعنی مخلوط ورته او انګلیسي نوم چې ده هغه څه ده؟ مکسچر ده. مکسچر. او همداسې خالصه ماده چې ده هغې انګلیسي نوم چې ده سبسټانس ده، ورته وایي سبسټانس ورته وایي. صحیح ده؟ یعنې موږ ماده د خپل ځان لپاره څو برخو باندې ویشو؟ په دوه برخو باندې ویشو. یو خالصه ماده ورته وایي یا مکسچر یا مخلوط، او بل ورته وایي خالصه ماده یا سبسټانس ورته وایي. صحیح شو؟ په دې ډولونو باندې خو انشاءالله پوه شئ په کتابچو کې ولیکئ. مخکې د دې نه چې راشو ناخالصه ماده او خالصه مادې باندې وغږېږو، اول خو دا په یاد وي چې ټول مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. ټول مواد د کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. دا مې څه کله یاد نه لنډه شي. ټول مواد چې دي یعنې که دا اوسپنه ده، که دا فرض مثال مارکر ده، که تیږه ده، که خاوره ده، که هر شی دی د کوچنیو ذرو نه جوړ شوي چې دا کوچني ذرې به د موادو څه وي؟ د موادو کوچني ذرې به یا به څه وي؟ یا به اټومونه وي، اټوم به وي، او یا به څه وي؟ مالیکولونه وي، مالیکول به وي. صحیح ده؟ یعنې هلته مې هدف دا ده چې اټوم او مالیکول کلمو سره مو اشنا کړم چې پس د دې نه که چېرته مالیکول اټوم دا شیان راځي مخکې د دې نه چې د اټوم جوړښت دا شیان ووایو نو هلته هم درته چې یعنې هغې پورې موږ باید پې پوه شو. صحیح ده؟
ګرانو زده کوونکو ما درته ویلې چې د هر مواد چې دي د کوچنیو ذرو جوړ شوي شي. دا ذرې به یا څه وي یا به اټومونه وي او یا به چې مالیکولونه وي. چې په یاد وي چې اټوم د عنصر پورې مربوطیږي، یعنی د عنصر کوچني ذرې ته څه وایي؟ اټوم وایي. او مالیکول چې دا د مرکب پورې اړه لري، یعنی د مرکب کوچني ذرې ته څه وایي؟ مالیکول وایي. د مرکب کوچني ذرې ته څه وایي؟ مالیکول ورته وایي. صحیح ده؟ یعنی اټوم یو ډول مواد دي، یعنی یو شی ده، بل شی پکې ګډ نه، بل شی ورسره د تعامل نه کوي، یو شی ده. صحیح ده؟ لکه د سمانه لکه سودیم یو ساده مواد دي چې مثلا د پروټون او د الکترون د شمیر هغه نه معلومیږي، یو ساده مواد دي، نور مواد ورسره ګډ نه دي، بس یو چیرته چې موجود دي، مثلا په یو بوتل او پلاستیک کې موجود وي، دغه یو دانې ته چې وي اټوم وي. او کله چې یو ګیلاس اوبه په نظر کې ونیسو، یو ګیلاس اوبه چې دي، د اوبه چې دي هر مالیکول یعنی هر ذره، هر یو دانه چې ده، هر ذره د دوه شیانو جوړه شوی، هم هایدروجن لري هم اکسیجن لري. دغه دواړه چې یوځای شوي دي ته به چې وي مالیکول ورته ویل کیږي. پس د اټوم چې د عنصر کوچني ذره ته ویل کیږي، ټول خواص د عنصر پکې لیدل کیږي. او مالیکول چې د مرکب کوچني ذره ده او د هغې ټول خواص پکې لیدل کیږي. صحیح شو؟ دې باندې خو انشاءالله اوس پوه شوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس موږ راځو چې شروع کوو. اوله ناخالصه ماده شروع کوو. ناخالصه ماده یا ورته چې وایو یا ورته مکسچر وایو او یو بل نوم ورته لرو چې مخلوط ورته ویل کیږي. یعنی مخلوط، ناخالصه ماده، هر کلمه چې راغله دا ټول چې دي یو شی دي. صحیح ده؟ پس موږ اول د دې تعریف ته راځو. ګران زده کوونکو، ناخالصه ماده څه ته وایي؟ کله چې دوه یا څو شیان مواد یو بل سره یوځای شي په داسې شرط چې لومړني خواص خپل د لاسه ورنه کړي، یعنی کوم کیمیاوي تعامل پکې ونه شي. کوم کیمیاوي تعامل چې پکې ونه شو، لومړني خواصونه وساتل او کوم خاص نسبت ته ضرورت ونه لري، یعنی داسې ضرور نه دي چې حتما باید دغه دوه او درې یو بل سره یوځای شي. که دوه او درې یوځای نه کړي دا نه جوړېږي. که داسې کوم شرط ونه لري، یعنی همیشه د هر عاتل جوړ شي، همیشه چې یوځای کې دوه دانې یوځای کې جوړ شي، درې دانې یوځای کې جوړ شي، دغه حالت ته بیا څه وایي؟ موږ ناخالصه ماده وایو. لکه څه معنی؟ لکه موږ کله چې ممیز د نخودو سره یوځای کوو، ممیز او کله نخود سره یوځای کوو، دلته کوم نسبت نه لري. او کله چې یوځای کوو کوم تعامل پکې صورت نه نیسي کنه، یعنی لومړني خواصونه خپل د لاس سره ورکوي. یعنی موږ چې کله دا یوځای کوو کوم خواص، یا لکه فرض مثال مۍ او وریجې چې یو بل سره یوځای کوو، مۍ او وریجې چې یو بل سره کله یوځای کوئ، تاسو ګورئ چې لومړني خواصونه د لاس نه ورکوي او دوه شیان یو بل سره یوځای کوي. لکه مالګه په اوبو کې، صحیح ده؟ لکه بوره په اوبو کې. صحیح شو کنه؟ دغه شیان چې موږ راوځای کوو دغه ته چې وایي ناخالصه ماده. پس دوه شیان چې موږ سره یوځای کوو چې هغې کوم کیمیاوي تعامل صورتونه نیسي او خپل او لومړني خواصونه له لاسه ورنه کړي، هغې ته چې وایي ناخالصه ماده یا ورته مخلوط یا مکسچر ورته ویل کیږي. په تعریف خو انشاءالله پوه شوئ کنه. ګرانو زده کوونکو، په یاد مې چې ناخالصه ماده ډېر په اسانۍ جوړیږي او ډېر په اسانۍ له منځه ځي. مثلا جوړېدل ډېر اسانه دي. مثلا څه معنی؟ موږ یو څو دانې ممیز راخلو، د څو نخود سره یوځای کوو، دغه د مخلوط جوړ شو. یا لږه اوسپنه راخلو، لږه د فلسفارو سره یا بل مواد سره راخلو، ګډوي، دا د جوړ شو. یا لږه بوره راخلو په اوبو کې اچو، لږه مالګه راخلو په اوبو کې اچو، یا الکول راخلو په اوبو کې اچو کنه، ګډوي سره ډېر په اسانۍ باندې جوړیږي، ډېر په اسانۍ او ډېر په اسانۍ له منځه وړی شو. له منځه وړلو سره کوم ده؟ مثلا موږ د ممیز د نخود سره یوځای کړو، موږ کولی شو جدا جدا یې دانه دانه یو بل دانه جدا کړو، یعنې ممیز ټول کړو نخود پاتې شي. یا مۍ هم د وریجو سره چې یوځای کړو، مۍ ترې جمع کړو، وریجې پاتې، یا وریجې ترې جمع کړو، مۍ پاتې کېږي که نه، یو بل نه ډېر په سادګۍ باندې څه کېږي؟ جدا کېږي. یا همدغسې موږ کولی شو چې مثلا څه وکړو؟ مثلا مالګه اوبو سره چې ګډه شوې، یا فرض مثال د بوره د اوبو سره ګډ شوی، د تبخیر عملي په واسطه باندې دې دواړه بل نه چې کو جدا کړي. الکول د اوبو سره د تخدیر په واسطه باندې چې کو جدا کو، یعنی جوړول یې موږ ته اسانه دي او تخریبول خرابول یې چې دي ډېر اسانه دي. یا کله چې فرض مثال دغه اوسپنه چې موږ د سلفر سره یا بل مواد سره ګډه کړو، اندروبا راوړو پې کېږدو، دغه ټوله اوسپنه ځان ته جذبوي، هغه بل مواد چې دي هغه همداسې اسانه پاتې کېږي. یا کله چې ایودین د یو مواد سره ګډوو، خوځوي، د ایودین موږ ډېر ساده کولی شو جدا کړو، په اوبو په حرارت کېږدو. ایودین خاصیت یې دا ده چې کله حرارت ورته ورسېږي سیده ګاز ته بدلېږي او تیره سیده د هغې نه تېښته کوي، چې کوم مواد چې ورسره ګډ شوي هغه لاندې په ځمکه یا په مغه ظرف کې پاتې کېږي. ډېر په سادګۍ باندې د دې جلا کولی شو. صحیح ده؟ موږ کولی شو ګرانو زده کوونکو چې مخلوط په څو ډول باندې جوړ کړو. مخلوط ډېر په اسانۍ په کس رقم جوړ کړو. مثلا مواد چې موږ ترکیب دا مواد به یا جامد وي یا به مایع وي او یا به چې ګاز وي. اوس خبره دا ده چې دا جامد د چا سره یوځای کړي؟ ته کولی شې جامد د جامد سره یوځای کړي، کولی شي جامد د مایع سره یوځای کړي، کولی شي مایع جامد د چی سره یوځای کړي؟ ګاز سره یوځای کړي.
صحیح ده. یعنی موږ کولی شو جامد د جامد سره چی کو یو ځای کو او یو ډول چی جوړ کو مخلوط جوړ کو. لکه سره رقم لکه چې موږ فولاد کله جوړو کنه فولاد موږ په پس عناصر کو چې کوم عنصر نه ده بلکې مخلوط د عناصر ده. یا فرض مثال موږ چی جوړو موږ یو وریجه ورته وایي کنه وریجه برنج ورته وایي یا برونز ورته وایي یا لیم ورته وایي. دا ټول چی دي دا جامد په جامد کې ګډ شوی دی. یعنی یو جامد ذوب کړی بل جامد ذوب کړی یعنی ویلي کړی ده دواړه یو ځای کړی سو د خپریخي دي او بعد دا غینه هغه شکل بیرته جامد شوی دی یو نوی مواد جوړ کړی دي. دې ته الیاژ وی او یا جامد په جامد کې یعنی یو ځای کېدو مخلوط ته وایي. صحیح شو. یا کوي شو جامد په مایع کې واچو. جامد په مایع کې څه معنا ورکوي لکه منګه چې بوره په چیش کې چو په بو کې چو. مثالو د مهمه نه ده مثالونه لخرې ولسم سم کې ډیر پیغیږي الته چې محلولون ته ورسې دلته به پیغیږي. دلته مقصد دا خبره زده کی چې جامد په مایع کې ګډوي شو او جامد په غاز کې ګډوي شو. ان درې ډوله خو تنا دی جوړ کړل. او بل کوي شو چې مایع په چیش کې واچو مایع په جامد کې واچو مایع په مایع کې واچو یعنی مایع د مایع سره ګډ کو. کوي شو مایع د چیش سره ګډ کو مایع د غاز سره یعنی کوي شو د درې ډوله دا شو. او بل غاز د جامد سره غاز د مایع سره او غاز د چیش سره غاز د غاز سره موږ یو ځای کو درې ډوله د نور مخلوطونه جوړ کو چې درې سو کېږي نه ډوله موږ کوي شو چې مخلوطونه چی کو ماستر دی باندې خوشاله پوه شوي کنه. آفرین دا خو زده شو. بل خبره هم چې باید یاد وي ګران زده کوونکو چې دغه خالصه ماده چې ده نه خالصه ماده دا په عمومي ډول په دوه ډوله ده. موږ په دوه ډول باندې ویشو. یو ته متجانس وایي متجانس او یو ته غیر متجانس وایي غیر متجانس. صحیح ده. غیر متجانس ورته ویل کیږي غیر متجانس ورته ویل کیږي. صحیح ده. چې متجانس ته مثلا بل نوم چې هوموجن ورته وایي چې هوموجنس او غیر متجانس ته چې وایي هیتروجنس د سی په دې باندې موږ چې کو وویشو. صحیح ده. په دوه ډول باندې چې کیږي ویشل کیږي. صحیح شو. متجانس مواد چې دي ګرانو زده کوونکو متجانس مواد کوم مواد ته ویل کیږي؟ متجانس مواد وایي کله چې موږ دوه شیان موږ سره یو ځای کو دوه دنې مثلا دوه مواد یو بل سره یو ځای کو داسې یو ځای کو چې ټولو برخو کې د هغې فزیکي او کیمیاوي خواص یو رقم وویشل شي. یعنی ټولو برخو ته یو رقم خواص ورسیږي. لکه څه رقم کله چې موږ په یو لوښي کې څه ولرو اوبه ولرو دلته لوښي کې موږ اوبه لرو یعنی ټولو برخو ته یې ځان دغسې اوبه لرو دې کې موږ څه کوو بوره اچو یا ورته چې اچو مالګه اچو دې کې مالګه اچو. کله چې موږ مالګه دې کې واچو حل کړو دغه مالګه ټولو برخو ته ځان یو رقم رسوي دغسې په دې ټولو برخو ته ځان یو رقم رسوي. صحیح ده. چې دلته موږ د هرې برخې نه د دې استفاده وکړو دا برخې وخورو یا د دا برخې وخورو او که دا برخې وخورو یا درې واړه برخې هر کوم چې مطالعه کړو د دې خواصونه به یو رقم یعنی ټولو ځایونو ته به یو رقم ځان رسولی. نو دې ته به چې متجانس ورته ویل کېږي. صحیح شو. دا متجانس شو. او دې ته یو بل نوم ورته ویل کېږي چې محلول ورته وایي. چې ورته وایي محلول. چې ولسم سم کې بیا د محلول تعریف همدغه تعریف ده. یعنی چې کله موږ هلته تعریف کوو بیا وایي د خپله متجانس مخلوط چې ده د خپله چې ده محلول ده. یعنی دوه مواد یو بل سره ګډ کړه چې ټولو برخو ته ځان یو رقم ورسي هغې ته چې وایي هغې ته محلول ویل کېږي. صحیح شو. متجانس یا هوموجنس ورته ویل کېږي. دویمه خبره چې هغه هیتروجنس وه. هیتروجنس به دې معنا ده چې دوه شیان یو بل سره یو ځای کړه چې ټولو برخو ته ځان یو رقم ونه رسوي ټولو برخو ته ځان یو رقمونه رسوي. لکه مثال څه رقم ویلی شو؟ مثال مثلا یو لوښی لرو په دې کې موږ اوبه اچولي او په دې کې بیا شګه اچو چې شګه یا خاوره اچو. کله چې دا ګډ کړل یو بل سره تاسو به وګورئ چې پاس یو رقم دی یعنی لږ دی په منځ کې لږ ډېر کېږي او په لاندې په ځمکه کې یعنی ډیر زیات هغه کېږي. کله چې خواص مطالعه کوو په درې واړو ځایونو کې خواصونه فرق دي نه کې وخورو اول خو خورئ مکه بیا ورته کې اشتیاق هم راتله خوړم نو دې برخو کې یو رقم خوند دی چې کې بل رقم خوند او دلته بیخي خټه خوري خټه غوندې نه خوند لري دغه خواصونه ټول ځایونه کې چې فرق کوي چې بیا دې ته موږ چې وایي غیر متجانس یا هیتروجن یا په ټولو برخو کې خواص یو رقم نه دي. صحیح شو. یعنی یو بل کې صحیح حل نشول دی لپاره ټول ځان ته ځانونه رسم نو دې بیا موږ په دوه برخو ویشو اول ورته یو دانه نوم ورته اخلي سسپنشن ورته وي سسپنشن ګرانو زده کوونکو دا معنا ده چې جامد کله موږ واچو په مایع کې کله چې جامد په مایع کې واچو دا حل نشي کله چې جامد په مایع کې واچو دا حل نشي. لکه دغه مثال مې دلته ورک
لکه په دې معنی چې موږ شګه په اوبو کې اچو خوځوي حلیږي نه، نو جامد په مایع کې حل نشو. خاوره په اوبو کې مو واچوله حل نشو، نو دې ته څه وایي؟ سسپنشن وایي. یا فرض مثال ورته څه وایو؟ خاوره تباشیر ذرات د تباشیر راواخلې په اوبو کې واچو نه حلیږي. یا موږ یو بل هغه لرو د انټي اسید شربت کنه، د بيدې شربت چې د انټي اسید چورته وي کنه، د هغې په بوتل یې غټ لیکلي سسپنشن. سسپنشن معنا څه ده؟ یعنی جامد په مایع کې صحیح حل شوی نه ده، یعنی هغه مواد چې ته د اوبو سره ګډ کړي دا صحیح حل شوي نه دي. چې کله ته بوتل پاس په تاخچه کې ږدې، پس چې راځي جګوي، نو دا مواد ټول رسوب کړی باید یو دفعه وخوځوي او بعد د هغې نه دې نه چې وکړي استفاده وکړي. نو هر دوا باندې هر بوتل باندې چې سسپنشن لیکلی وي معنی یې دا ده چې هغه موږ باید چې کړو وخوځوو، صحیح ده، او بعد د هغې نه ترې استفاده وکړو. که ویې نه خوځوو او استفاده وکړو په دې معنی چې موږ اصلي مواد ونه خوړل، فقط اوبه هم څښلي دي، صحیح ده. دویمه خبره چې ده هغه امیلیشن ده. موږ دویمه خبره امیلیشن وایو. امیلیشن ګرام زده کوونکي دا معنی ورکوي چې موږ کله مایع په بله مایع کې واچوو، بله مایع کې یعنې مایع په مایع کې واچوو هغه حل نشي. نو کله چې مایع په مایع کې واچوي هغه حل نشي، هغې ته څه وایي؟ امیلیشن. لکه مثال دا ده ګران زده کوونکو، لکه چې موږ څه وکړو؟ یو لوښی ولرو او دې کې اوبه وي او دې کې موږ غوړي واچوو، صحیح ده. غوړي چې کله دې کې واچوي تاسو به وګورئ کله چې وخوځوو غوړي به په دې کې حل نه شي او غوړي به یو طبقه په دې کې جوړه کړي، یعنې غوړي به پاس پاتې شي داسې په دې شکل، او لاندې به څه پاتې شي؟ اوبه پاتې شي. دلته پاس به موږ څه لرو؟ اویل یا غوړي به لرو او لاندې به څه لرو؟ اوبه لرو. نو دې ته ګوره جامد مایع په مایع کې حل نشو. لکه تیل په اوبو کې نه لیږي، موبلین په اوبو کې نه لیږي، عضوي زیاتر مرکبات لرو په اوبو کې نه لیږي، یعنې مایع دي چې کله په اوبو کې چې خوځوي بیا په سر کې طبقه جوړوي او هغه نه لیږي، بیا دې ته څه وایي؟ امیلیشن. پس جامد چې په مایع کې حل نشو هغې ته سسپنشن وایي، او که مایع په مایع کې حل نشو هغې ته څه وایي؟ امیلیشن وایي، صحیح ده. دغه اوس موږ چې ناخالصه ماده. بله خبره چې موږ وویلې چې ماده په هغې ویشل شوې هغه چې ده خالصه ماده ده. خالصه ماده ده. خالصه ماده یا بل نوم لري هغه چې ده ګران زده کوونکو، هغه چې ده سبسټانس ده که نه، سبسټانس ده. خالصه ماده یا سبسټانس چې ده څه ته ویل کېږي ګران زده کوونکو؟ هغه مواد دي چې نور مواد ځان کې ګډ ونه لري، هغه مواد دي چې ټول صفا وي، نور مواد پکې ګډ نه وي، هغې ته چې وایي خالصه ماده. یا دوه درې څو شیان چې موږ یو بل سره یو ځای کوو، که په هغې کې کیمیاوي تعامل وشو او مواد خپل لومړني خواصونه د لاسه ورکړل او نوي مواد یې جوړ کړل او د نوي موادو کې نور مواد ګډ نه ول، دغې ته بیا څه وایي؟ دغې ته خالصه ماده ویل کېږي. یعنې خالصه ماده په دې معنی چې مثلا سودیم خپله یو خالصه ماده ده، نور مواد پکې ګډ نه دي. کلورین خپل یو خالصه ماده ده، نور مواد پکې ګډ نه دي. او کله یو ځای شي مالګه جوړوي، مالګه نوي مواد دي، نه د سودیم پخواني خواص پکې لیدل کېږي او نه د کلورین پخواني خواص پکې لیدل کېږي، بیا دې ته موږ څه وایي؟ خالصه ماده ویل کېږي. یعنې موږ دلته زده کړل چې کله ناخالصه ماده جوړیږي کیمیاوي تعامل پکې نشته، صحیح ده. یعنی کله چې ناخالصه ماده جوړیږي یعنی مخلوط جوړیږي، مکسچر جوړیږي، په دې کې کیمیاوي تعامل نشته، مواد خپل لومړني خواصونه ساتي. او کله چې ناخالصه ماده جوړیږي دې کې بیا مواد لومړني خواص خپل ساتي، مبخي لومړني خواص چې کوي د لاسه ورکوي او لومړني خواصونه پکې نه لیدل کېږي، بیا دې تندې لپاره چې وایي خالصه ماده ورته ویل کېږي. صحیح شو؟ پس یعنې موږ دا زده کړل چې خالصه ماده کیمیاوي تغییر ده او ناخالصه ماده فزیکي تغییر ده. دا خو مې یاده نه ځي که نه، یعنې دلته زه لیکم ګوره خالصه ماده، دلته لیکو خالصه ماده او ناخالصه ماده. خالصه ماده چې ده درته ویلې کیمیاوي تغییر ده، کیمیاوي تغییر ده، او دا چې ده کیمیاوي او بخی فزیکی تغییر ده، ناخالصه ماده مخلوط. صحیح شو؟ او بله خبره باید په یاد وي چې خالصه ماده چې ده په دوه ډولو ویشل کېږي، په دوه برخو یې ویشو ځان لپاره چې زده یې کړو. یو چې ده عنصر ده او یو چې ده مرکب ده. چې مخکې په یو غږېدو چې عنصر کوچنۍ ذرې ته څه ویلې؟ اټوم ویلې، او د مرکب کوچنۍ ذرې ته څه ویلې؟ مالیکول ویلې، صحیح ده. مالیکول ویلې چې له خیره په همدې درسو کې پرې غږېږو. صحیح شو؟ دا د مادې تعریف او د مادې ډولونه چې له خیره بل درس کې بیا کوشش کوو چې په څه شي وغږېږو؟ په عنصر او مرکب باندې وغږېږو، د دې لپاره چې د اوریدو حجم هم ډېر نه شي، یعنې په اپلوډ کې او تاسو لیدل کله چې ګورئ مثلا هغه هم نه شئ، ګیچ هم ورسره نه شئ، خسته هم نه شئ، یا فرض مثال ستړي ورسره نه شئ. نو همدومره درس نن لپاره درس همدومره بس ده. هیله لرم چې دا درس درته ګټور تمام شوی وي او ځان سره نوټ کړئ. کوم ځای چې باندې پوه شوي ناست کومنټ په شکل ولیکئ راته، انشاءالله د هغې ځواب ډېر زر درته درکړم.
او دا ویډیوګانې کوشش وکړئ نور ملګرو ته مو رسوئ. ښه ورځ ولرئ. په مخه.